بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کله سړی مسجد ته راسي امام په رکوع کې نو د سره به څنګه شاملېږي، او که دی په سجده کې و یا په د سجدو مابینځ کې ناست و نو شاملېږي او که به نه شاملېږي. دا ډېر خلک چې امام د رکوع څخه سجدو له کړی دی ولاړ انتظار کوي چې امام را ولاړ شي بیا ورسره شامل شي. محترمینو، که چیرې امام په رکوع کې و نو یو سړی رالی بس دی په زړه کې خو نیت دا دی د دی په خوله نیت ضروري نه دی چې ته دونه اوږد نیت وایې نو هغه بیا د رکعت څخه تېر شي د رکوع څخه راپورته شي. بس په زړه کې نیت وکړه چې ته د مازدیګر لمونځ کوې د ماپښین لمونځ کوې په دغه امام پسې کوې. بس الله اکبر وکړه. دا اول الله اکبر خو چې دی دا فرض دی، الله اکبر دی وکړي د هغې په ولاړې شي دا الله اکبر. داسې نه دا ډېر خلک د هغه ځای څه د هغې پیت پیت او ټیټ ټیټ راځغلي د امام سره رکوع ونیسي. نه، په ولاړې شي دا الله اکبر وکړه او بیا دویم الله اکبر سره ولاړ شي امام سره رکوع. که چېرې د امام سره د رکوع ونیوله سبحان ربي العظیم دې ورسره ووایي یا تا بالکل ورسره سیده شوې بالکل، بس بیا تا د امام سره رکوع ونیوله بس دا رکعت بیا تا ونیو. او که چېرې امام په سجده کې و هم راسه په سجده کې ورسره شامله شه، که امام د رکوع سره راپورته شو هم سره شامله شه. خو که د امام سره رکوع ونیوله رکعت یې ونیوي، که امام د رکوع سره راپورته شوی ته په ولاړ کې ورسره شامله شو چې د رکوع څخه دی راپورته شوی، یا په سجده کې ورسره شامله شوې یا په جلسه کې ورسره شامله شوې، نو بیا دغه رکعت نه دی نیولی. د رکعت د نیولو دپاره په رکوع کې شاملېدل شرط دي. علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د لمانځه د مسایلو انسایکلوپیډیا جلد نمبر اول صفحه نمبر 152 هغه دا لیکلي چې سړی مسجد ته راغلی چې امام په کوم حالت کې په هغه حالت کې ورسره شامل شي بلا وجه تاخیر کول ګناه ده. که امام په سجده کې و په سجده کې ورسره شامل شي، که په جلسه کې وي دوه سجده مابینځ کې په هغه کې ورسره شامل شي، که چیرې په ناسته کې په ناسته کې ورسره شامل شي د ولاړې انتظار به نه کوي. په حواله ده مراکل الفلاح مع عشیه تحتوی صفحه نمبر 451 دا غرنګه ترمذی شریف جلد نمبر اول صفحه نمبر 110. نو محترمه الکون چې اوس په پوسټ وی